صحیح مونږ کو ګورو سر صحافي چې کوم دی کرایم ریپورټر چې جوړیږي یا یو صحافي جوړیږي د ډیر لوی پروسس نه راتیریږي جرنالیزم ډپارټمنټ ته دی جرنالیزم کوي دا غینه بعد اخبار کې چې کوم دی کار کوي یا لوی استادانو سره چې کوم دی ناشته کوي نن سبا کوم ګورو د سوشل میډیا لوجه چې کوم دی هر دویم دریم کس را پاسي مایک رانی سو کرایم ریپورټر جوړ شوی دی نو پریس کلب یا صحافتي برادری په دغه حواله باندې دا غوي کردار سره او تاسو به کوم دی ریپورټر ته بزو ام جدي ته تاسو په کوم نظر ګوري نو دا غي د وجه نه هډره زیاتې مسلې دي پریس کلب خو سپورې مطلب مخکورو کوم زموږ ریزیډنټ ایډیټر چې دی د جنگ ارشد عزیز ملک صاحب 2000 د پریس کلب صدر پاتې شو نو هغه ول زموږ ناسو په دې خبر کړي و جی چې دا خودونه ډیر زیات شو او داسې خلک نه وای کنه چې هغه دغه ور سره صحافي یا نو بس ار سړی صحافي شو چې چا سره موبایل دی او مایک ته صحافي دی او بیا چې خلک په خبره کوي نو بیا پکې مطلب ارشد عزیز ملک هم یاد کی چې مړه مایک والا د پریس کلب صدر مو یا مایک والا نو مسلې وسره ډېر زیات دي د دې مخنیوي په کار دي خو څه پوره کیږي نه ځکه چې هغه اوس خو ارڅوک د دې کیمرې نه یریږي کس دې هغه سره مایک ته او تانه تلاړ شي پولیس هم هغه د مجبوری بیا چې بیان ورکړي کنه ورکړي نو بس کیمرې وته نیولې ویډیو کورې چې چو سره ولاړ نو ډېر مشکلات دي او هغه موږ ته مسلې دا پیدا کوي چې لکه دا اوس دوه درې پیری هاي کورټ طرف نه پابندي ولګي چې ملزم سره تاسو خبرې نه کوي خو بیا بم او موږ د پولیس سره د دغه راکوم دی زموږ مجبوری ده او پرې چې خلکو ته پته ولګي چې جرم خلک کوي ولې ډېر زیات خلک وایي جرم ولې کیږي نو موږ د دې د خلینو چې خلک کوي نو بخیر موږ به لار راکا هغه اوس پکې زموږ یو سیب دغه ستلو یو تانه ته جی حبیب الله زما کیمرامین دا د ناس ته دی اوري لکه اوس په پابندیم د خو ما دومره وخت په کرایم ریپورټینګ کې تیر کو چې اکثر پولیس والا راولي ملزم ته ودري وی وایل تاسو ته کوي سو ته په دې پابندي ده مرته سره زموږ تعلق ته چارج کیږي زم نه بس یو شیز باندې تا ته مسله جوړیږي د های کورټ طرف نه پابندي ده باندې کو خو بعضې چوغان ہوتا یا نور ډپارټمنټس کې چې کوم خلک یغی ته نه په اوس ما یو کته هغه حوالات کې دی یو کس نه دنه تپوس کوي نو هغه د وجه نه بیا دا شو چې پټولو باندې بیا صحیح مسائل دي د سوشل میډیا کې چې د ارچا مایکل چې کړي د وجه نه ډېر مسلې شته سنجیده سوچ په کار صحیح یو پښتنه به ما دغه چې په یو وخت کې د کریم اسوسییشن جوړ شو پاره کې دغه وچیره یو مشهور صحافي بیا پاره باندې چې کوم د تنقید کړو چې دا کریم اسوسییشن نه دا کریمینل اسوسییشن نه کنه نو هغه کې بداو چې صحافي به کوم د کم مجرمانو هغه سره به کوم د یوزې شو یا به کوم پولیس والا کرپ پولیس والو هغه سره به یوزې شو بجای د دې چې د حقیقت کار کی یا د ظلم خلاف ودرېږي یا د ظالم چې کوم د دغه هغه شاته کی دغه خلاف ودرېږي بجای د دې هغه به کوم د یا به خرڅ کړی شو یا به کوم د مفادات په واغست او هغه سره به یوځې شو او هغه دغه په وجه به کوم دی هغه چې کوم حقایق هغه به اخکار نه کړی شو نو دغه تاسو په کوم نظر ګوري یا اوسم داسې صحافیان شته چې هغه دغه ښکار دي دا زموږ کرایم اینڈ ټیرریزم جنرال اسوسییشن دی جی د دې د سٹارټ مونږ غشته او جاوید عزیز صاحب د نیوز کې د اوسم عمران بخاری 2006 کې مونږ دا سٹارټ کړو اعتراض خو زموږ خلکو ته سم ډیر آسان دی کنه دا کریمینل سره دی او زموږ مرګري د ویډیو ګوري ټولو نه مشکل ریپورټینګ چې کم دی هغه کرایم ریپورټینګ دی د ټولو نه کې چې وستا تعلق د ټولو نه خراب وي هغه به د کرایم ریپورټر وي کم خلک چې پولیټیکل ریپورټینګ کوي داغي منسترانو سره خطا تعلق وي که سفیده سو کا غشتل غواړي نو غشتي شي صحیح دغه سي ک نور کورټس ریپورټینګ دی یک وته وای چې دی وکیل دا حقارو کو ته پولیټیکل ریپورټر منسٹر دا وکل خشي زونه به ته یادې دا نیگیټیو شزونه سونه وینه صرف یو واحد کرایم ریپورټر وی چې دا ار یو خبر د پولیس خلاف وی زه 2005 نه ز کرایم ریپورټینګ کوم زه حلفن و پولیس کې زموږ سره پورې مرګره نه دی جوړ شوی وجه دا چې زما ډېر خبر غري ویني نن مې خبرونه کزل دا وایم چې نن پولیس ته اشتهار ونیو یو هغه اخبار کې لګی سو کې ګورم نه ال د پولیس دا وکل خو که سو خبرونه نن مې خبرونه بیا هم زه په سو کې نن مې د پولیس په فیور کې وایم کنه یو خلاف وایم بس هغه ټول تعلق په خراب شي صحیح نو دا کرایم ریپورټر چې مرګري دینه فکیږي دا اسیم بس خلک اسې نه خو کني په دفتر کې د ټول نه زیات کار چې کم دی هغه کرایم ریپورټر ته پیخیږي په جنگ اخبار کې د بلا شی وخت نه خلک کرایم ریپورټینګ کوي میر شکیل الرحمن نه چلیدل نو سره چا خبرې کړې دي زه واحد قسم چې زما میر شکیل الرحمن سره د کرایم ریپورټینګ د وجې نه خبرې شوې دي ځکه چې د اخبار د سونه خلک په کار کوي تر مالک پورې کرایم ریپورټر سره د ارچا کار ډیر زیات دي صحیح او بیا هم پدې شي د ټولو خلکو کني افسوس دا دی چې مطلب کله ما یو میاش
پولیټیکل ریپورټینګ کړو نو زه هغه ټایم کې آفتاب شیرپور چې کوم دی د قومي وطن پارټي ما سره راتله نو هغه ټایم کې یو میاش ما ریپورټینګ کړی دی تقریبا 2-3 کالو پورې بیا د سالانه د صحافیانو لا داسې یو ډبې ګوډلېږي 3 کالو پورې به هغه مال راتله او آزاد په حلفن بیا هم ویم کچرته یو پولیس موږ له اوسه پورې چرته یو 15 کیلومتر را لګلی دا کار پښما دا وال صحیح سر د کرایم ریپورټر د پاره دی چې حقیقت ته ځان رسینن سبا افغان هم ډېری خوريږي نو د پکار د لسي چې د دغه واقعي ریسرچ په کومه طریقې سره وکي یا چې کوم د دغه واقعي صادقه ثابت شي یا تاسو څه کوئ په دغه حواله باندې د دې لپاره خبره ده چې ته یو واقعي نه خبر شوې نو اوس خو د واتس اپ وخت په کار د ستادونه سورسز د کرایم ریپورټر وی چې هغه تعالی ځان خپل ځان له تانه نه اف ای آر وغواړي صحیح فرض یو اف ای آر نشي راوخته تانه ملو کې هغه نه خبر ډیټیل والی جی اس ایچ او تکالو کې هغه نه تصدیق وکي او کمی خبره چې په اف ای آر کې وی هغه ورکی جی نو هغه ستا یو جامع ریپورټ شي اکثر داسې خلکو چې موږ ډېرو ځینو ته لاړ شم وایي مړه دا خبر غلط ویلې وه خو دروغ داسې خو نه وه داسې نه وه نو زمونږ زه خپل ځاني زه او ډېر زمونږ سینیر ملګري چې کوم دي کرایم ریپورټران اف ای آر مطابق خبر ورکوو او غلط ورته خلک بیا څنګه وایي چې اوس یو کس دی هغه روډ 24 هغه په 12 کسانو دعوا کوي په 12 کې یو سعودي کې 2 په کراچۍ کې یو په اسلام آباد کې علاقې خلکو ته خو پته یې کنه چې هغه په دې کې موقع کې نو او هغه خو په اف ای آر کې په 1200 کسانو داوا کړی چې کم دوبه کې دغه نوم اف ای آر کې لیکلي نو زه پکې ورکم چې اف ای آر کې دي خلک بیا وایي یار دا خو دروغ ویل نو نن سبا اف ای آر کې خلک داویم غلطي کوي د علاقې خلکو ته یا د فیملی خلکو ته پته چې دا کیس چا کړی او کیسر په اف ای آر کې چې سدي هغه نوم والی خلک ته بیا غلط هم وایي او خلک وایي دا ته چا ویلی زه ته هغه ریپورټ دی چې کوم اف ای آر شوی دی زه هغه ورکوم